रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टेज बंदिनोस दमी डेर कदरमान मशर ورسره چې څومره مشهور راغلي دي د سیاسي پارټي خلک او د کوم د وطن ننګیالي بچونه ټول ته د زړه د تل نه سلام وایم ملګري د نن جلسه دا هغه جلسه ده چې دا څومره جلسې دي په دغه مختلفه ځکه ده چې په دا خوره په دغه وطن د نوي جنګ د نوي منصوبې لګیا دي په دغه وطن هغه حالات بیا روان دي چې میش خپلې خویندې ماندې په یب لکشې په تېر سړي نه دغه وطن نه په ایش کې لوړلي کرینه په زړونه مړاک شول هغه حالات په دغه کوم یور بیا روان دي ملګري دغه جلسه د هغه شهیدونو شهید عارف د خر کمر شهیدون د ونه شهیدون ارمان شهید عثمان ککر نر چې څومره د پښتین په ننګ چا وینه ورکړې دي نو دا د هغه تاریخ دی چې دا پښتین کوم یې لمانځي او میش ټوله دنیا ته دا وایي چې که هر کله ته وینې تویوې په هزار بارودو ته دا خلک راوځي سینه ورته مخشه کوي ملګري د فوج نویه پالیسي کور کمانډر د فیض حمید نویه پالیسي دا ثابتوي که دا جلسه دا د کوم بیدوري میش په منظم لیول وکړه بیا کوم ګټل یې دو ته بایلل یې دو خو که هر کله میش په کاټ په پیشتره شخیب وکړه ویده شولي د یور بیا د خپلې خویندې ماندې د عزت او د پګړې او د دې د پټکي نه لوڅ وینځستی دا حالات دا منصوبې یور بیا راوړي د نارت وزیرستان حالات ملګري چې کله میش واپس شوي په نارت وزیرستان شه د 450 ته ورشه د 460 پرې ترګلکلي وشول روزانه په بیس د میش بچون د میش خویندې ماندې خب نشي کړلی ګرده شپه ډزینه وي ګرده ورځ په میرلي بازور شه په میرانشاه شه ته کلیام نشه ګرځېدلی هر سړی چې بازور ته ځي لکه په سړي چې لاس مړي ووښتي وي دغه سره سره توسه وینستی چې په نارت وزیرستان شه دوه زنمرګي بریدونه وشول 20 افراد دي چې نر زنمرګي بریدګر ورنوتلي دي په بدقسمتي سره دا په دیوالي نه شه دا په ګنټي نه شه نور خلک دغه بیا د کیلې نه دیوالي نه راچاپېر کړل په خرو ډېره چې عوام پرې دریمي یې په 3 کیلومتر شبان کړل خلک یې ذلیل کړ په کچارو ډېره باندې خلک دریمي او خپل ظلم محفوظوي ملګري مذاکرات لګیا دي د تحریک طالبان پاکستان او د فوج ترمنځ میش دا مني چې د هرې مسلې حل مذاکرات دی خو د دغه مذاکرات اجنډا د واضحه شي کوم ته د 2001 څخه د 2014 پورې دوی په مارچ معاهدې وې خو ستونه یې محفوظ آیا دا معاهده او هر شکل وي که دا معاهده او کوم ته واضحه وي د کوم په ګټه وي نن د میش خویندې ماندې دغه جبهې اپریشني په نوم دا د طالب په نوم راوړی شوی جنګ دغه نه د میش خویندې ماندې ویسې په تمبیون شه ژوند تېروي حکومت اخته میش دا وایي چې دوه خبره دي ته دا واضحه وي چې دا جنګ چې د مو کوم اپریشنونه وکړل دا اپریشنونه مو جلي کړي دي دا مو کاروبار کړی دی دا د طالب خلاف مو نه دي کړي که بیا ته دا نشه کړی که ته دا نشه کړی بیا میش ته دا شی وښایې چې دا اپریشن یې دا وي
چې د طالب خلاف مې کړی دی امیش خواندې ماندې لیواني ګرځي چا چې چای مارې وردو څوک چې په موبایل ورسره ژغېدلی دی چا چې چنګا وردو هغه په جلي نشه پروته دي او دوست دېغ د بیا یې ورته پرسین افتای سره شریک کړی دی دا په پردې سر ته مذاکرات چې د کوم په خوښه نه وي کوم په خبر نه وي کوم توازیخ نه وي هغه ملګون هغه ملیون هغه مشهور یو سور ورته کو چې چا د طالبو د فوجي مذاکرات کړي دي په فاټاشه چې د 1456 مشهور مړه دي په طالبو د فوجي په جوړه ژغېدلي دي هغه سر خوړلی دی تا د کوم نه پټ مادرمه ته د کوم ته جواته که دا خبره د کوم ترجماني په بند پروزې په بند کمرې شما که ځکه چې که دا طالب وطن ته بیا روغی دغه خورې چې د ده د شدګار سره جوړ کړی دی دغه خوره بچی دی شلخدیګر توور دی خو د ده په نوم دی نیش بربود کړي ایا دا چې روشي په دغه وطن شو د کلي خلک سره کښني داري که درېیمه ورځ د بیا زړه بد و نو ته دا کوم بیا خبر بودوي دا شی مخته نه دی قبیل که قبیل دی ووایې که نه دی قبیل ټول وشکې که چې مخته نه دی قبیل هغه خپلې دي چې واضحه نه وي کوم یې نه قبلوي حکومت ته مخته وایي چې مذاکرات چې کوې دی په اټک دونه د تو د خوره وکته مو خوره چې بیا جنګیره ته ور نه کوې زه خپله خوره مسجد د جنګ مرکز نه ګرځوم پي ټي ایم هر وخت خپله سینه نیولې دو ورکرو ته مې بیا یو خواست وي چې د څلور کله کیم مزال میشتوس وکړو په دنه سخت مزال میشتوس ته پوته دی خو چې د کوم جذبه وي درشي او د الله د رضا د پوره اخلاص وي درشي دا جنګ و میشتوس ګټي په امر وی بدلوي نو ملګری اخلاص وکړي په سټکي چې ونه د کوم خل ته د میش داس مول دی چې د دغه کوم بچون په جلي نشه پروته دي بې عزته شوي د میژه توس باندې مانګې دي لوسو سره ورکوي پي ټي ایم د توس بچی دی توس د میش پلاري لاورېړه ته هر څه ایستی توس لوس روکوستی میژو درته په سر وي په قسم سره چې په دا سینه و په دغه سر و میش د وینه خولي نه جوړ کړي خو به ننګي ونه کړي خپل خبره په داخلي ټپه ختمول غواړو پتیره چت پت شروع ماشه پتیره چت پت شروع ماشه د بلنګي اوس د مر شمایله